موسی علیہ السلام وی الله چې خپای څنګه به پته لګي چې ته خپای د باران ضرورت به نه به کومه نه اهل خلق به په تاسو مشران کم د غریب د اوښکو احساس به ورسره نه وي بخیلانو له به مال ورکم نه به زکات پیژني نه به صدقه پیژني نه به ګاونډي پیژني لاس کې به د روپو ګېډې نیولی سې به په ګانو بجانو به شیندي چکرو لبزی 1,50,000 خرچی به کوي خو که ورته دې وویل چې خیر دی یو 2,000 روپۍ دې کونډې ابۍ له ورکه یتیمانان دي ماشومان دي اختر دی د بچو پیزارونه یې نشته دی وړه ورکره نشته دی خیر دی دوی له ورکه که نه نو بیا د سره نه د خدای بلا پلازي روزګارونه او دومره فریاد به درته وکړي ته به ځان سره حیران شي چې خدایا ما سره اوس لږې غونتې وې چې دله مې ورکړې وې خدایا ده خو دومره مظلومه فریاد وکړو زړه مې پې خفه شو وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ورکئ تاسو سره مدرسې دي ورکئ تاسو سره جوماتونه دي ورکئ تاسو سره په ګاونډ کې کونډه ابۍ ده د هغې بچي دي هغې ته به ضرورت وي ورکئ په ګاونډ کې به داسې یو ګاونډي قرضونو کې به ډوبي روزانه به د هغه دروازې ته خلک ولاړي هغه به بېعزته کېږي د هغه په ګریوان کې به خلک لاس اچوي د ګاونډي د ټولو نه غټ حق دا دی په خپل مال کې د دپاره حصه وکړه د ده اوښ کې وچېږه د ده په درد او تکلیف کې د سره شریک شه چې رب العالمین درله یو په لسه در نه کړه بې حسابه در نه کړه ما ته مولانا صاحب ستا خبره دروغ ده موږ له یې مه راکوه